عزیزانو د دین مخکې سبق کې د استاد د حقوق متعلق ذکر کېدو اته حقونه تقریبا ذکر شویو نهم حق د استاد دادی کچری د استاد په شان کې چرته بی ادبی درنه وشوله نو فرمایي چې فوراً خپه عاجزې سره به د استاد نه معافي غواړي ځکه کچری د استاد زړه ګنده پاتې شو نو بیا د علم نورانیت او برکت نه نصیب کیږي یو بزرگ فرمای چې استاد تا رد بد موایا وګرنه بیا بستا شاګردان تا ته وي څنګه چې د مور او پلار طریقه ده چا چې په خپل ژوند د مور او پلار سره سم وکړل نو د سره به خپل بچي اکه کوي دکه شانتي چا چې خپل استاد سره سرویه وکړله نو د سره به خپل شاګردان اکه شانتي کوي لسم حقداري چې د استاد د رشتہ دارانو د متعلقینو دا غیبم خیال ساتي تیر شوی درس کې می درته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی و دغه شانتي واقعا د صاحب هدایه دا غم دا چې د بخارا په امامانو کې یو امام داغه استادو او دلته کې درس کولو دی درس ته ناستو او د درس په دوران کې ناڅاپه پاسېدو تپوس ته شاګردانو کو وی چې زما د استاد زوی راخکاره شو نو د هغه د ادب د پاره پاسېدم د درس نه پاسېدو نو دا لہذا د استاد سے کم دین ادب مفتی محمود رحمت الله علیه هغه یو مجلس کې د شیخ الهند رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی ده شیخ الهند رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند اولنی شاګرد دی اولنی طالب علم دی او دا د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه شاګردو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بانی چا چې دارالعلوم دیوبند جوړ کړی او بنیاد یې خېلی وای چې شیخ الهند رحمت الله علیه تلو حج تا نو د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کور ته راغی قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وفاتو دروازه وډه بولا او داغه بیبي ته आवाज وکړلو چې موري دا خپل چپلې د ماته لګی راکا هغه ورته چپلې ورکی هغه چپلې د سر د پاسه یې خوي او جړلې چاته تاسو کو چې دا ولي وی چې ما د خپل استاد هغه شانته حق نه دی ادا کړی کم چې پکارو نو دا د استاد والده دا لہذا چې کم دینو د استاد بیبي دا اهلیه دا نو د دې دا چپلې د سر د پاس اقدم چې د استاد حق ادا شي یو لسم حق داري چې استاد ته به تکلیف نه ورکې دا کار بنه کې چې استاد باغی باندې په تکلیف شي کم انسان چې د استاد د تکلیف باعث وي دا انسان د علم د برکت نه محروم کیږي کدی ارسم را کوشش کوي یو شاعر اغا ذکر کوي چې ان المعلم والطبيب كلاهما ان المعلم والطبيب كلاهما استاد او ډاکټر دواړه لا ينصحان اذا هما لم يكرما چې کله د دې دواړو عزت نه کې نو دوی بیا تا ته پیدا نه درکې ډاکټر او استاد فصبر لدایک ان جپوت طبيبه کچری د ډاکټر سره دی بی ادبی سلوک وکړلو بی وفایی دی وکړلا نو بیا په خپل بیماری صبر کوا بیا د بیماری په یو قسم داروم نه ټیکيږي وقنع بجهلک ان جپوت معلما او که معلم سره دی بی ادبی وکړلا
نو بیا ټول عمر په جهالت باندې صبر کوا، بیا درته علم نه نصیب کیږي. نو لہذا د دې بدتمیزۍ نه به ځان ساتي. 12 حق دا دی چې استاز که یو خبره بار بارم کوي نو هغې ته به غوږ دی او په غور به اوري. تر دې پورې لیکلي دي که استاز یو خبره زر پیري وکړي زر پیري او په زرمه پیره استاز هغه خبره کوي نو هغې ته به داسې په توجه سره غوږ دی په اوله پیرې چې خبره کوله او تا ورته غوږ ایښی دا به نه وی چې دا خبره خو موږ 100 پیرې اورېدلې ده، دا موږ 100 پیرې اورېدلې ده، دا به نه وی. 14 حق دا دی چې دا سبق د پړایې به استاد سره مشوره کوي. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د مشورې نه پس څوک هلاک شوي او چې کوم دینو څوک تاوانی شوي نه دی. مشهوره مقوله ده چې انسان په 3 قسمه دی، یو کامل انسان دی، دویم نیم انسان دی او دریم هغه دی چې هیڅ شی نه دی. کامل انسان هغه دی چې دی په خپله هوښیار دی، صاحب رای دی، نور خلک د ده نه مشورې دي، خو دی چې سکار کوي نو دی د خپل استاز نه مشوره دي. دا کامل سړی دی، دا کامل دی. نیمګړی څوک دی چې د هغه خپله رای درسته ده نو د بل چا سره مشوره نه کوي. د دې وجې نه کوي چې یاره چې کوم دی نو چې بس زما خپله رای ټیک ده. دا نیمګړی انسان دی. انسان چې کمال ته رسی په مشوره رسی. ځکه الله تبارک وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي دي، پیغمبر ته ویلي دي وشاورهم وی د خپلو صحابو سره مشوره کوه. دریم هغه دی چې هغه بالکل هیڅ شی نه دی، چې په خپل هم بې وقوفه دی، په کار نه پیږي او چې کار کوي بل سره مشوره هم نه کوي، نو بس هیڅ به هم ني. زمونږ استاسو د ټولو مثال اکه دی، نه د چا سره مشوره کوو نه په خپله پیږو. جعفر صادق رحمت الله علیه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسی دی، سفیان ثوری رحمت الله علیه ته نصیحت کوي، ورته وایي په خپلو معاملاتو کې هغه خلکو سره مشوره کوه چې د هغوی زړونه د الله د یرې نه ډک دي. هر چا سره مشوره هم نه کوي چې زړونه د الله د یرې نه ډک دي. په تمامو معاملاتو کې د هغوی سره مشوره پکار ده. نو چې علم یو دومره اوچت مقام او مرتبه ده، په دې کې خو به د خپل استاد سره خامخا مشوره کوي. اوبه راوړه. 14 حق دا دی چې د استاد د اجازت نه بغیر به د هغه مدرسه د هغه درس نه پرېږدي، بل خوا به نه ځي، د استاد نه به اجازت اخلي. که مثال کې بلې مدرسې ته ځي، د بل استاد درس ته ځي، نو د استاد نه تپوس وکړه. استاد ته هم پکار دي که چېرې د دې طالب علم د بل استاد په درس کې پیدا وي نو بیا مه منې کوه، بیا ورته وایي لاړ شه. که چېرې دی یو داسې علم پسې ځي، یو داسې درس، یو داسې کتاب پسې ځي چې په هغې کې ستا مهارت نشته او د بل سړي پکې مهارت دی او دی چې کوم دی نو د هغه ماهر استاد خوا ته ځي، مې منې کوه. دنګ په مدرسو کې د اوس غټې مسلې دي. یو طرف ته طالبان چې د استاد نه اجازت غواړي چې یاره زما سبق دلته ستا په دې مدرسه کې صحیح نه کیږي، زه بلې مدرسې ته ځم، استاد اجازت نه ورکوي. بل طرف ته که طالب علم بې اجازته لاړ شي استاد بیا خفه کیږي. دا بې اجازته چې لاړلو نو دام چې کوم دی د دې وجې نه لاړلو چې استاد ورته اجازت نه ورکولو. نو بهرحال د دې څیزونو خیال ساتل پکار دي. که بغیر د تعالی پته و چې استاد به اجازت راکوي او بیا هم ته بې اجازته لاړلې نو دا خیانت دی. په خبرو سړي پلار ته هم پکار دي چې ته خپل زوی د یو استاد د درس نه پاسې او بوزي نو هغه استاد نه خو کم از کم اجازت ولکه. اوره د دنیا په لیول کې
د موټر سایکل والا سره سایکل والا سره مصریانو نور د گاډو والا سره دې سره دا شاګردان دي یا بل یو څوک سکار کوي ټیلر دی د سره شاګرد دی نو ته خو چې کوم دی د دې استاد د اجازت نه بغیر خپل زوی د دنه نه بوزي بل خوا کنه چې بل خو بوزي اجازت دی نه لې چیرې چې کوم دی نو بل طرف ته بوزم چې کار لګ نورم زیات کی یا ستاده تنخواه ستاده پیسې دا چې کوم دی نو دا سړي چې په دې زمون گزاره نه کیږي صفه خبره ده نو داسې استاد ته مو راشه ورته وای چیرې مثال کې چې کوم دی نو ستا په درس کې زما د بچی ډیره پیدا ونه شوله کستا سو خو خیدا بده بل استاد ته بوزم داسې به کوم استاد اجتهاد چې ته ورته وي چې یره زه د خپل زوی ترقی غواړم او هغه به درته وي چې نه چې ارڅنګ یو ما سره به سبق وي داسې خو یو استاد باندې یو نو اجازه غستل پکار دي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه برصغیر پاک او هند کې ډیر مشهور شخصیت دی د 200 نه زیات کتابونه لیکلي دي او په لکونو یې صرف مریدان دي شاګردان د دین علاوه مریدان دا په لکونو دا نن سبا چې دا څومره خانقاګانې دي او دا پیران دي د دې پیرانو د اکثر واسطه هغه ځای کې ملاویږي نو دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی وی زما یو استادو او هغه استاد لګ معمولی کمزوري په درس کې نو وی ما ته زما پلار وی چې تا بل خوا لېږم بل خوا دې لېږم په ما ته ټول شپه خوب نه راتلو د خفګان نه او ماسوتن مې روټه مونږ خوړه سار مې ناشته مونږ کړله د کور زنانه را باندې پوي شوې هغه مې والد صاحب ته وی چې دغه شانه له کوډر څخه خفري وی والد صاحب مې هغه اراده تر کړله نو ما د هغه استاد سره هغه سبقونه پوره کړل نو دا غین رستو خلق او قتل اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې په کم کلاس کې سبق ویلي په دې کلاس کې په سونو طالبان نور په کم کال کې چې دی فارغ شوی په دغه کال په زرګونو خلک فارغ شوی خو په تاریخ کې د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه علاوه د بل چا نوم نشته دی کتاب کې دا خبره نشته یو پیر مدرسې ته یو ډیر لوی عالم راغلی د پنجاب عبدالمجید ندیم شاه دا عالمی سطح باندې خطیب زمونږ ومه درجه وا 2007 کې او هغه کوم دینو په بیان کې داسې یو خبره کړې و چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو مدرسه کې سبق وی هغه استاد ل کمزوري په سبقونو کې را روانه چې کومه درجه وا غټه درجه وا نو طالبانو وی موږ دارالعلوم دیوبند ته ځو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی زبم دې ملګرو سره لاړ شم چې کله دا استاد نه اجازه غشتون هغه استاد ورته وی چې دا ټول کزینو زیری خو ته خو مزه کړه ته خو مزه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې زه پاتې شوم خپاو ما خو د استاد د پاره پاتې شوم وی زماغه ملګری د دارالعلوم دیوبند نه فارغ شول او اشرف علي تانوي رحمت الله د دارالعلوم دیوبند نه فارغ دی دا هغه کمزوري استاد د درس نه فارغ دی لیکن نن په مخ د ځمکه په دنیا کې چې د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کم نوم دی او کم خدمات دي هغه په هغه د په ملګرو کې د اچا نوم هم نشته دا غره سره نو بس ای فارغ شو لاله چې امامان شو خبره ختم شو او اشرف علي تانوي رحمت الله علیه الله دومره لوی کار واغشتل دا ولی دا د استاد د وجه نو استاد کې ډېر لوی کمالات پنځلسم حقداري چې طالب علم ته پکار دي چې د استاد خدمت کوي استاد ته نه دی پکار چې د طالب علم نه خدمتونه اخلي خو طالب ته پکار دي چې د استاد د خدمت کوي بغیر د وینا نه خبره سړي ویناو چې پکې راشي نو بیا کده د زړه نم غواړي نو کوي به بغیر د وینا نه داسې طالبان چې اغوی د خپل استادانو خدمتونه کړی دي د سبق سره دا ځان سره ذهن کې ساتي چې دا څنګه چې صرف خدمت کوو سبق موایا په خبرو سړي
او داسې مکوه چې صرف سبق وای او خدمت مکوه خدمت او سبق دواړه نو بیا ته ګوره بیا به درته استادان دعاګانې کوي انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 کاله خدمت کړو نبی علیہ السلام ورته دعاګانې کړې دي او هغه دعاګانې د انس رضی الله تعالی عنہ په حق کې قبولې شوې دي نو د انس رضی الله تعالی عنہ باغ په کال کې 2 پیری میوه کوله دا هر چا باغ په کال کې 1 پیری میوه کوي په خپل موسم د انس رضی الله عنہ باغ په کال کې 2 پیری یو په موسم یو په بی موسم او اولاد یې دومره وو چې هغه وی په خپل لاس 120 بچی ما دفن کړی دي 120 بچی دا صرف دفن کړی دي او ژوندۍ څومره دا برکت دا چې کوم دی نو دا استادانو په دعاګانو کې حماد بن سلمہ داغه خور دا عاتکه هغه فرمای چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به زمونږ د کور مالوچ په خوا به مالوچ خلکو په چوکو باندې وال اول به داسې په لاسو باندې اوریشل بیا به په یو صادر کې یو ځای کې واچول بیا به په چوکه باندې را ډبول نو بس هغه به میده شول ماشینان خو نو امام ابو حنیفه به زمونږ د کور مالوچ دا به هغه ریشل زمنګا په سبزی د دکان نه سودا صابون مالګه تیل دا ټول ارسب امام ابو حنیفه راوړل حماد د استادو حماد د امام ابو حنیفه استادو نو په هغه وخت کې چاته دا پته نه و چې دا وړو کې ماشوم چې کله منډه کې صابون پسې او کله منډه کې مالګه پسې او کله تیل پسې د زنانو خو عجیب حالي زنانه چې ارسو کی نو هغه ته سودا په یو پیر نه وي اګه د موري اګه د بیبي وي اګه د خور ارسو چی وي زکه په حالاتو کې راځي مفتی عزیز الرحمن صاحب د دارالعلوم دیوبند او د برصغیر پاک او هند مفتی اعظم او چا چې پتا و دارالعلوم دیوبند لیکلې دا غنوم چې کوم دی مفتی عزیز الرحمن صاحب وی مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم برصغیر پاک و هند د پاکستان د هندوستان د بنگلاديش او چې کوم دینو دا کشمیر او دغه شان د سریلانکا د نیپال د بوټان دا ټول ملکونه دا ټول یو د دې ټول ملکونو مفتی اعظم لوی مفتی عزیز الرحمن صاحب د مازیګر د مانځنه پس به کندو زنانو ته سودا راوړه کندو ته خپل علاقه کې دیوبند علاقه کې چې کومې کونډې زنانه وي ورته معلومې وي چې بچي هم نشته کونډې هم دي او کور کې څوک نشته د مازدیګر نه پس به لاړ دروازه به وډبوله مورې تا ته څه پکار دي نو یې به ورته پیسې ورکړي چې ګونټ راوړه مالګه راوړه نو بعضې موقعو کې به ورته زنانه وي چې دا ګونټ خو دې بدل راوړئ نو بیا به واپس راغی د دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم چا چې دا فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکلې ده په خبر ورسېلې دا نو زنانو کې خدای او امام ابو حنیفه رحمت الله به دا کار کول ورسته نه امام ابو حنیفه جوړ شو تعلیم المتعلم نومي کتاب کې لیکلي دي امام فخر الدین رازی د مرو علاقه ایران کې بادشاہ چې کوم دینو تعلیم المتعلم ولوی چې ما چې کوم دینو امام فخر الدین رازی د بادشاہ سره ولیدلو چې بادشاہ هغه ته سلامونه کول خطه برده ورته کېدلو ډیر ادب کولو او بار یې چې کوم دینو ورته وی چې ماته دا بادشاہي او دا عزت دا چې کوم دینو د استادانو په دعاګانو باندې او په خدمت باندې ملو دي ځکه امام فخر الدین رازی هغه د خپل استاد قاضي ابو زید دبوسی دومره خدمت کړو چې تر دې پورې چې وی چې 10 کاله متواتر د استاد د لپاره روټه په کور کې پخ کړی دي 10 کاله دا په خو به علم کې 50 کاله لګیدل اوس خو بس تکړه طالب چې دی 2 کالو کې خبر ختمي نو دا 10 کاله
د کور روټۍ پخ کړي دي او سکلې ته نه را خپلې ته سکلې نه را استاد د پاره پخوري دا یو واقعیا ذکر کړی دا کتاب کې هارون رشید باچا چې خپل زوی امام اسمعی ته ولېګلو امام اسمعی دا د لغت ډیر لوی امام اسمعی دته ولېګلو علم د پاره نو هارون رشید باچا لاړلو تماشې ته نو چې وکتل نو د هارون رشید باچا زوی وبه اچي او استاد امام اسمعی او دس کوي هارون رشید باچا زوی ورته وبه اچي هارون رشید باچا چې وکتل نو ورته وی چې امام صاحب ما خدا زوی تعالی چې کم دی د دې لپاره نور علی کړي دا خو ما دې لپاره علی کړي چې د علم او ادب خو او د ادب تقاضا خدا دا چې په کارداري چې ته دته وې چې په یو لاس وباچو او په بل لاس زما د خپې مګه نو دې تا ته وباچي یو خپې ته په خپل مګې ستاسو ځین کې بس بل سره راغلی چې بادشاہ په خبر شي نه بادشاہ وی صرف وبا چول خو مناسب نه دي په کارداري چې د خپېم دی مګي چې په یو لاس وباچي او په بل لاس درته خپه مګي خپې ته په خپل مګي خيري د خپونه خپل کې ډېر د صرف وباچي دا خو ادب نه دی دا نو د بادشاہانو داسې حالوخه ولی ای د پته وا چې دا ارصد استاد په خدمت کې پراته دي شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په حالاتو کې راځي چې یو پیره د استاد د شیخ الهند مې درته اوس مخکې ذکر کو چې د قاسم نانوتی رحمت الله علیه بیبي بس راغی وی چپلې دی راکا چې په سر د پاسه کېدم او جړلې نو چې هغه د خپل استاد داسې خدمت کړو نو د شیخ الهند به خدمت بیا کیږي که نه کیږي نو شیخ الهند کراملمانه راغلی نو په خوا به په کورونو کې ساده بیت الخلا وا ټټې به ورته وي هغې کې به دکه شانتې او دسمات خلکو کولو ایره وغیره به په واچولو او بیا به په یو لوښي کې چې کوم دی نو هغه ګن من واچولو بیا به بار غورځولو نو مېلمانه ډېرو نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه به د شپې راتلو او ټوله هغه ټټې بیت الخلا به صفا کړله چې سار به مېلمانه چې کوم دی نو بیت الخلا ته راتلل نو بیت الخلا به صفا سوتره پرته وه نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه داغه خپل شاګردانو داسې خدمت کړي داغه شاګردان څنګه په پاکستان کې وو داغه په شاګردانو کې لوی شاګرد په پاکستان کې سرفراز خان صفدر سے وو سرفراز خان صفدر سے رحمت الله علیه چا چې ذخیرۃ الجنان لیکل دي مونږ ته اجازه د حدیث را کړې دي او ماته ور سره د تعویذونو د دم درود اجازه تم را کړې خوراته ویلو چې 3 روزي بني سیماله تر اوسه نه دي نیولې زکه چې ور سره دا ویلو چې دکانداری به نه جوړې نو ما د دې یاري 3 روزي نه دي نیولې مې چې اسنه بیا مې پزین کې راشي چې مړه د تعویذونو تکې نه دي کې ډېری پیسې دي په خبر ورسلې نو ما نه 2007 کې ماته اجازه را کړې 2002 کې خدمت کړې ومنګا راغلو بنوټون ته په 2002 کې چې بنوټون ته راغلو دا اوس چې مفتی اعظم پاکستان دی تقی عثماني صاحب او په هغه وخت مفتی اعظم پاکستان مفتی نظام الدین شامزه صاحب دا دواړه د مازیګر د مانځنه پس ما ولیدل چې یو طرف ته پس مکه ناشته او بل طرف ته او حضرت سے په ویلچیر کې او دی ورته پخپو زور کولو مفتی اعظم پاکستان ورته پخپو باندې زور کولو زمونږ یو استاد دی لکی مروت دلته نور مرګرو استاد دی مفتی موسی خان صاحب دا غنوم دی مفتی موسی خان صاحب موږ ته فرمایل وی ما سوچ کولو چې دا دومره لوی خلک د خدمت کوي نو ما د حالات وکتل د په حالاتو کې داري چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه داسې خدمت کړي طارق جمیل صاحب یو پیره یو واقعیا ذکر کوله داسې یو څو ملګر ور سره ملاقات کړو هغه ملاقات کې ایته ذکر کوله د آداب متعلق وی زه په اخر وخت کې
شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه تلالم انډیا ته ډیر سخت بیمار زکریا رحمت الله علیه نو په کټ کې پروت ډیر زیات بے حال او د سماعت به نه په کټ کې لاړو وی دا غي او شاګردو هغه شاګرد به په لاسو کې اوچت کړل ورزول به وی دا ما د خپل سترګو لیدلې دي نو ما چې د حضرت صاحب حالاتو قتل نو دو د خپل استاد خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه داسې خدمت کړي نو الله تعالی د در شاګردانو نه د خدمت واشت شروع کوم ذکر کړو چې دا چې کم دینو دا بدل دی کته د استاد خدمت کړي بس ستا به شاګردان خدمت کوي اچھا شاګردان ستا خدمتو کې دا غیب بیا دا غي شاګردان خدمت بدا روانه سلسله ده د امام مالک رحمت الله علیه هغه واقعیا مې درته ذکر کړی و دا یحیی اندلسی او د معن بن عیسی دام د شاګردو د معن بن عیسی نم ډیر زیات خدمت امام مالک رحمت الله علیه غشته نو بهرحال د استادانو په خدمت کې په خوا به طالبانو استادانو ته لونم کول او چې کم دین غوبلې به هم کولی او نور بم د دنیا شي کارونه کول پټو کې به هم چې کم دینو کارونه کول نو د علم برکت هم اوس لاړه لغه ټولر څخه ختم شول اوس د نقدو پیسو دور دی په خبرو سلی طالب علم وی چې کوم لاس کته کول ته ضرورت نشته بس نقد پیسې استاد ته لاس کې دی به خوشاله شي په خبرو سلی نو دا شپارسم اخیری حق داد عزیزانو چې استاد ته به د وفات نه پس دعاګانې کې د وفات نه پس او کلم چې لا سوچت کې نو د استاد به په دعاګانو کې یادې پته راته نشته چې اوس دا خلک څنګه دعاګانې کوي خو په خوا به د ماشومانو ته چې په کور کې بنیاګانو دعاګانې خولې نو دا به ورته وي چې یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي زما استادانو بخي او د استادانو بخي دا مشران کې دي چې اوس هم داسې دعا کوي دا ادب دی دا ادب استاد ته به دعا کوي جمدو ته به د جمدو مطابق او مړو ته د مړو مطابق دا استاد حق ختمیږي نه په خبر ورسېږي دا یو څو حقوق چې موږ ذکر کړل الله دې عمل کولو توفیق راکړي